وزیرستان کې ورځنا په بنیاد د هدفي وژنې ډرون بریدونه کرفیو لګول په چیک پوسټونو باندې میاشت شل 25 ورځې شي چې میش لګیا یې میش نه حکومت ګاډ دوسلی بریګیډ دی از یو کارنل دی یا کپټن دی یا میجر دی میش نه زلمانه ګاډي وسور کړي میروم شاد از حالت را سوالای دی چې سرویس 15 ادارې 4 پښلای دا وزیری سلامونه نیکی هیله احترامات ملګرو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په شمالي وزیرستان کې ورځنا په بنیاد د هدفي وژنې ډرون بریدونه کرفیو لګول په چیک پوسټونو باندې ذلیلول ریاست لخوا هره ورځ د عمل روان دی. اوس ریاست یوه نوې پالیسي راونه کړې ده چې په هغه کې زموږ ملګري چې کوم دغه برګینینګ کار کوي مطلب نان کسټم ګاډي کار کوي هم اوس دی خپل هغه د حد ته رسولی دي د اوس د 7 ډے او د 9 ډے په خبرې باندې مصروف کړي دي دی نه تقریبا 15 ګاډي نیولې دي اوس دغه ملګري راوتي دي خپل درنه یې کېنولې ده د ریاست نه غوښتنه کوي چې موږ به تر هغه رسه دلته ناست وو تر څو پورې چې موږ ته دی خپل ګاډي حواله کړي نه بسم الله الرحمن الرحیم د مو اسمت الله نوم دی د کمیټې یو ممبر یې د برګنې میش نن درنه کړی دو میش مطالبه وځي خادو د میاشت شل 25 ورځې شي چې میش لګیا یې میش نه حکومت ګاډي نیولې دي 18 ګاډي هغه ګاډي نیولې دي چې هغه میش سره پرچېستا او د هغه ګاډي په بار لري کې بقاعده میش ته ډي سی لیټر ورو کړی دی خو پوسټ دوسلی بریګیډ دی از یو کارنل دی یا کپټن دی یا میجر دی میش نه زلمانه ګاډي وسور کړی دی میش نن روډ بند کړی دی میش ټول منځای ته سیاسي پلټۍ باندې میش راخ کې چې میش سره شرکت وکړو د روډ یغه پر وسور وی چې تر څه پر میش ته هغه ګاډي رو کړی بسم الله الرحمن الرحیم دا خو امی سره پنن صاحب ټیم شه میروم شاد از حالت را سوالای دی چې سرویس 15 ادارې 4 پښلاري اس پمیج داسا عجیبا غونډه نظام روغای داسا عجیبا غونډه کیسه روغلا چې هیڅ میشتار می پدار پم شوی دی چې ګاډي ودروي بیا پانا بادا دی ویای دا کوشش کو چې سره تقسیم یې کی دا وزیرستان دی دا مشچاته نه ورکوي ان شاء الله د الله په عمر سره دا روډ مو باندې کړای دی انر روډي خلک راوند دی کسونه راوند دي اتلمو کړی دی اسمی جوات روډ باندې کو ان شاء الله غونډور وراسي دا خلک ته دا کام دی ډېر خلک راوند دی دا روډ تر یغه وخته پرې میش باندې چې څه پرې هر می میشته خپل ګاډي واپس کړی نه وي تر هغه وخته پرې و باندې